دا څه کوې دا څه کوې ګلو دا څه کوې ته نه یې خبر خوشبو مې وپاشله وروره خوشبو مې وپاشله خوشبو دې وپاشل ته په دې شي خبر نه دا څه کوې کتاب راکړه وروره کتاب خو زه وایم وروره زما د شعرو سره ډېر شوق د چا میلمه یې د غراب د غراب اکا میلمه یم وروره هغه غراب اکا د دغسې بد وړي چې ته د کتاب راواخلې مطالعه کوې دغه سپېرې نه ده د خارجه راوښتې د دونه بد وړی بله ورځ یې زوی والي او داسې چپلاخې ووالي ښه هېڅ چا ته اجازه نه غراب اکا خو داسې نه دی وروره ډېر ښه سړی دی ما ته یې وویل ورور ول دغه تشناب ته ډېر مه ځئ ښه تشناب ته هم ډېر مه ځئ دغه ګیزر مه چلانده کوئ دا بیلر نه دی ول دا مه چلانده کوه ته هر سهار لمبېږې ول دغه مه چلانده کوه او د غراب اکا چې راغلی دا پښې مه غځوه ښه چې ناست یې چې پښې دې غځوي ګوره ځوانه ته هم یو میلمه یې زه هم یو میلمه یم وروره زه په دې کې څه لرم خو زه میلمه یم هغه خبرې درته کومه چې مثال ما ته داسې فکر ما څه بېادبي نه ده کړې وروره که جاره نه مې کوم داسې حرکات کړی دي تلویزیون وختي چلنده کړی و ما تلویزیون خو نو په کوټه کې پروت دی تلویزیون د چلندېدو لپاره نه دی بد وړي دا کار مه کوه هغه ما ته په خپل بد یې وړلی نو ولې یې ښوئ هغه یې خپل خبرونه ماښام د خوا په ګوري هر ورځ زغلې ګور تشناب ته شامپو یې کاروې نو چې کاروه و میلمه سړی دا کار مه کوه وروره میلمه سړی خو ته هم یې دغه کارونه خو در ما ډېر کوې ته چې دا 40 ساعته د یخچال دروازه خلاصه که دا وکه هغه وکه پته هېڅ دغه نشته زه چې بیا وکړم ګوره ما ته اوس دا زما عقل دا ما چې دونې درسونه ویلي دي دا دونې چې زه هوښیار یم ما ته دا زما عقل دا وایي چې دا خبرې ته ما ته نه کوې دا غراب اکا تا ته ویلي دي ته ما ته کوې داسې وبولم اوه دغسې وبولم اوه دغسې بولم زه پوه شولم ګوره ته بوټونه د باندې کړی د پښو دې بوی ځي دغه بوټونو څخه ډېر بد خدای بنده دغه خبرې کوي چې دا بیخي د عقل تیر بوټ تلویزیون ریموټ چارجر دا خو ګرده وروره که جانه په یو کور کې استعمالیږي میلمه یم او ته میلمه یې زه په دې پوه شولم سیدې غراب اکا کې اورې هر ځای چې ته ما ته مخامخ نه سې ویلی څه خبره ده واله کانو سلام علیکم وعلیکم څه شورم بینا کړی ده خیر و خیرتې راسه غراب اکا خپل پر ځای دې کښېنه داسې راکړه بس خدای دې خیر درکړي چې د یو څو شپې ستا په ځای کې ما تېرې کړلې وروره که جانه په یو داسې انسان یې زه بې عزته کړم خپله ما ته ووایه زما ولاکه خوا به داسې چې ته ما ته ووایه ستا کور دی ستا ځای دی ما ته ووایه ورته مه راځه زما په کور کې بالا زما نه ولې به درته وایم خو دغه سړی دی د سارې څه وایي دا غراب اکا چې تا چارجر ورکړی دی خوا به دی تلویزیون مه چلانده او پښې مه غځوه خوشبو مه لګوه اوبه مه څښه سنګ مه یې لکوه دا مه کوه دا وروره تا ورته ویلي دي که دی ما ته وایي وا وروره دغه میلمستون ده دغه حجره چې ده دغه موږ د دې لپاره جوړه کړې ده چې میلمه پکې اوسایي دا تشناب و دا بیلر و دا تلویزیون و دا کتابخانه و دغه کتابونه چې دا مې ټول د میلمه دپاره راوړي دي چې ګرده د میلمنو دپاره چې نو دی څه وایي دی ما ته ګرده د دغه وایي لکه شمو دا څه شی وایي ته دا څه شی ما درته ویلي دي دا میلمه دی زه هم یو میلمه یم غراب اکا ما نزاکتن ورته ویل چې دا ښه کار نه دی یو ځای چې ولاړ شي مثال د چا په المارۍ کتاب راخلې یا تشناب ته ځي دا ما د دغه په خاطر ورته ویله ګوره شامو ته خو زموږ همسایه یې که نه یو کار چې کوې یو خبره چې کوې مخکې له هغه نه باید 100 ځلې فکر وکړې ګوره په یو څپېړه باندې ما دا خطر باندې کوله چې ما نزاکت مراعات شي میلمه دی قربان دې سمه چې اوس زه تا ته په کارېږم که نه دی به اوس بیا هغه خبره راته وایي چې دا به غراب دې ته ویلي یا غراب چې په کارېږي تا ته دا د دې د په کارېږي چې دی اوس لاړ شي زه یې غم پاتې یم چې دغسې خبرې ولې تاسې کوئ د ونې میلمستون چې جوړ کړی دی داسې سړی مه کښېنو میلمانه در څه خوابجه کوي دا اوس زه وتلی وای قسم ده که بیا زه ستا دروازې ته راغلی وای دغه هلته یې ودرولم خدای که به زه دغسې سړی یم داسې د خپلې ګېډه لګیا ده ولې داسې کوې وشامو ما ویل چې لږ نزاکت مراعات شي دا ستا میلمه خانه ده خرابه نه شي زه ورته وایم همدا لکه چې غراب اکا ویلي چې تا ته چې ده ته وایي وایي دغسې وبوله دغسې وبوله دی ما ته وایي نو دا څومره ستا رنګ در بدی ولې ورته ګورې ولې ورته ناست یې ویې وه غراب اکا ده زه ګوره میلمه سړی به وایم میلمه په کور کې وایه خپل په کور کې بې عزته کوه دغسې ووایه ولې زه خبر ته کوم ویل نه چای راوړي نه شیدې راوړي ویل دلته ناست یم ویل نه پوښتنه راباندې کوي د خدای څخه وبېرېږه د خدای په امان خبرې ټولې ما ته اورېدلې منافقه رسیله زه داسې ولاړم دغه رقم راته ویل چې غراب اکا چندانې سړی نه دی ووځه لکه ووځه زموږ د کوره بالا دغسې خلک دي وروره ښه شو چې ما ځان راورسوه دلته وایم چې دا څنګه د شامو د ګلو سره داسې شور شو وایي د یو میلمه په بل میلمه باندې زړه بد دی نیت یې بد دی او د کور